په وطن کې ښوونځي بند دي، دې باندې زه خپله هم ډېر خفه یم. خو دلته موږ دغه چانس لرو چې زده کړې وکړو، یو مسلک زده کړو. دې ورور راته کمنټ کړی و چې زه څنګه کولی شم له ماښام نه وروسته د فرانسوي ژبې درس ووایم او ژبه زده کړم. دا ډېر یو ښه نظر دی، یوه ښه پرېکړه دی چې دې ورور کړې دی له ځان سره. همدا چې تاسو دومره فکر کوئ، سوچ کوئ چې زه څنګه وکولی شم په کومه لاره باندې زه یو ستونزه مې حل کړمه، همدغه سبا بل سبا یوه هفته وروسته تاسو دا ستونزه حل کولی شئ. خو که چېرې تاسو بیخي غم نه کوئ، بیخي کیسه کې نه یاستئ، نو هغه هېڅکله نه حل کېږي. نو لومړی زه تاسو ته یو څو دانې لارې ښیم چې کولی شئ دغه لارې ستاسو لپاره به درد وخوري. که چېرې بیا هم تاسو لپاره دغه لارې په درد ونه خوړلې یا ستونزمنې وي، نو زه د ویډیو په اخر کې تاسو ته یو څه نورې لارښوونې کوم چې د هغې په تعقیب باندې به موږ انشاءالله دغه ستونزه حل کړو. لومړی خو تاسو د یوفي درس ووایئ. که د یوفي درس مو ویلی بیا هم ژبه نه وي زده شوي، نو تاسو د فرانس څخه خپلې کونسۍ یا د خپل مرستیال څخه مرسته وغواړئ، تر څو هغوی تاسو ته یو داسې یو مکتب پیدا کړي چې هغه له وخت نه د باندې اوسېږي، یعنې د ورځې په منځ کې نه اوسېږي، د ماښام له خوا نه اوسېږي یا د